د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې رسنیو په دغه ولایت کې د پاکستاني پوځي رژیم د وروستیو تحرکاتو په تړاو د خوست د خلکو غږ نړیوالو ته ورسوه او له اصولو سره سم د حقایقو انعکاس ورکړ. دوی زیاتوي دا ډول همکاري د ولس او رسنیو ترمنځ باور زیاتوي او د ملي ارزښتونو د دفاع پیاوړي کوي. د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي رسنۍ باید همداسې خپل بېطرفه او ملي دریځ وساتي او د خلکو ستونزې، اندېښنې او حقایق پر وخت او په سمه توګه تر خلکو ورسوي. رسنۍ د یوې ټولنې او د یوه هېواد سترګې شمېرلی کېږي او دوی کولی شي چې ولسونو ته د ملي منافعو په برخه کې د ټولنې د اصلاح په برخه کې مهم رول ادا کړي او ټولنه د دې څخه آګاه کړي چې ملي منافع څه دي او د ملي منافعو نه دفاع دوی په ښه شان سره کولی شي. نو د دې په خاطر چې تل د خوست رسنیو د ملي منافعو نه او د ټولنې د اصلاح په برخه کې مهم رول ادا کړی دی. نو هغه رسنۍ چې په ښه شان سره یې کارونه مخته وړي دي او لاسته راوړنې لرلې، د دوی دپاره مو معنوي ډلې ترتیب کړې وې. دغه راز د رسنیو مسؤلینو په خپلو خبرو کې د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له مسؤلینو مننه وکړه او زیاتوله یې چې همیشه به خپل ملي رسالت سرته رسوي او په یاده برخه کې به هیڅ ستړیا حس نه کړي. او پکار هم دا چې رسنۍ باید خپل رسالت ادا کړي، څه چې په کور دي، کله چې د ملت مسله شي او کله چې د هیواد مسله شي باید رسنۍ په همدا شان پورته شي. څومره کار چې کړی دی په آینده کې باید کوشش وکړي دې نه لا هم ډېر کار وکړي. او موږ بیا په اخر کې د اطلاعات او کلتور مشرتابه او ملګرو څخه مننه کوو چې رسنۍ تشویق کړي. دوی به انشاءالله په آینده کې هم کوشش کړي چې نور هم لا ښه فعالیتونه ترسره کړي. په ملي مسایلو کې د دوی رول ډېر زیات دی، ځکه د خلکو یووالی، همداشان د خلکو ته روحیه ورکول او په داسې حالاتو کې چې هغه حالات ترینګلي وي، خلکو ته یو تسلي ورکول، دا د رسنیو رول دی. دا ډول دا وطن لکه څه ډول چې په ټولو اوسېدونکو باندې حق لري، همدا ډول دا رسنۍ هم د ولس له منځه راوتلي دي. دا وطن رسنیو باندې هم حق لري چې دا حق یې ادا کړي. په پای کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري یو شمېر د رسنیو مسؤلینو ته ستاینلیکونه ورکړل او ترڅنګ یې ورسره ژمنه وکړه چې له رسنیو سره به خپلې اړیکې لا پراخې کړي او د هغوی ستونزو ته به د حل لاره پیدا کوي.